که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. راځم اوس په ټریم فنکشن باندې کار کوم. مثال دلته ورته وایم چې مساوي ورته لیکم چې ټریم مثال تاسو ته د فنکشن دغه نوم راوستی شي. ورته وایم چې دا سیلز ټریم څه کوي؟ د دې ترمنځ دا کم سپیس چې ده دا ختموي. مثال دا ګوره دلته ډېر اندازه سپیس دی. دلته کله سپیس وي دا هر یو کرکټر حسابېږي. مثال دا که زه لاندې راولم مثال نور د دې په هغه فارمت کې بدلون نه راولي. څه کوي؟ د دې کرکټر مثال کم سپیس کرکټر چې دی هغه تنه لري کوي. مثال دا چې ټریم مثال چې ټریم. اوس راځم دلته ورته چې اپر مساوي ورته لیکم چې اپر مثال چې ټول شکه غټ حروفو ته بدل کړه. مثال چې کله اپر ورته کلیکم ګوره مثال دې کې بیا سپیس دا شی ختم نکو خو ټوله لوی حروفو ته تغییر کړه. که زه بیا راشم مثال زه دا دواړه به ډیلیټ کړم دیزې کې به دا فرموله به په دیزې کې ورکړم. ورته وایم چې مساوي لوور مثال چې ټول چکه وړوکې دغه ته تغییر کړه کرکټر ته تغییر کړه. مثال دا څه شو لوور. مثال دا ټول به تاسو ته وړو کرکټر ته ګوره که زکی په غټو حروفو ده دا به مثال په وړو حروفو. اوس راځم ورته وایم چې مساوي پراپر مثال تاب هم بیا راځم ورته وایم چې دا څه کوي؟ د هر سپیس نه وروسته هغه کرکټر د لغات غټوي. مثال لکه په دې شکل سره پراپر. اوس په دې کې موږ کولی شو چې داخل کې دلته ورته وایو چې ټریم مثال د ټریم فنکشن هم پکې د داخل کې کار کوو. مثال تاسو کولی شئ چې د یو بل په داخل کې هم دا فنکشن کار کوي. ګوره همې ټریم کو همې مثال هغه پراپر دغه ته راوستو فنکشن یا حالت ته راوستو پراپر حالت ته. مثال چې دا څه شو پراپر حالت دا مثال ټریم اپر لوور او پراپر دا د ټیکس فنکشن دي. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمنټ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریکه کړئ ترڅو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې ترڅو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.